بسم الله الرحمن الرحیم. د کامل هم نشینه برکتی کړم تجربه می په غزل کې روایت شو. قدرمنو، نن زمون موضوع ده دوست محمد خان کامل مومن یا مطالعه. ملګرو د دې موضوع انتخاب ما کړی دی د علامه قلندر مومن صاحب د کتاب میزان نه. ښاغلی کامل د پښتو د هغو څو لیکونکو نه یو دی چې اول ځل شعوري طور باندې د مقصدي ادب لیکلو تکل کړی دی، بلکې په دې وجه خو پښتو ادب ته د هغه بخنه نور هم زیاته قیمتي ده چې د پښتو د دې نوي تحریک نظریاتي او تنظیمي قیادت کړی دی. د 1939 نه پس ته چې پښتو ادب کې کوم نوي څیزونه راغلي دي د هغو ټولو د خوبو دپاره که موږ یو کس ذمهوار وګڼو نو هغه به ښاغلی کامل وي. د ولسي ادبي جرګې د مشر سکتر په حیث او د نوي ادبي نهضت د قائد په حیث کامل د پښتو ادب هره شعبه متاثره کړې ده. د غزل مزاج کې د نوې زمانې سره د چلیدو دپاره مناسبه تبدیلی راوستل ډېر ضروري وه، لیکن د دې تبدیلی ذکر چې څومره آسان دی دومره بلکې د دې نه زیاته د دې تبدیلی عمل کول ګران دي. د غزل مزاج کې تبدیلی به ادبي روایت خامخا متاثر کوي. دا دومره لوی رسک دی چې صرف هغه لیکونکي اغستی شي چې په خپلې فنکارۍ او د فن په پختګۍ اعتماد وي. ښاغلي کامل په یوازې ځان د غزل مزاج کې د تبدیلی دا تجربه شروع کړه او د کامل دا تجربه زموږ روایت جوړ شو. د غزل دا روایت نن زموږ د ادب ډیره قیمتي سرمایه ده. د غزل په اسلوب کې د مقصد ګډون او د دې غرض دپاره د ټولو استعارو او د تشبیهاتو نوې معنی متعینول او ورسره نوي اصطلاحات او تلمیحات جوړول دومره لوی کار و چې د یو فرد د وس نه بهر دی. دا دومره لوی کار کامل خان یوازې نه و کړی، لیکن په دې ټول تحریک کې د هغه حصه دومره لویه او دومره اهمه ده چې د ادبي تاریخ د طالب علم سترګې بیا په هغه پریوزي. د غزل سره په نظم کې هم کامل خان دغه روایت راننویستلو. د کامل خان د اثر د لاندې پښتنو لیکونکو شعوري طور سره نظم کې د نوو موضوعاتو تلاش شروع کړو. خو د ادبي تاریخ طالب علم ته دا خبره ډیره محسوسیږي چې ښاغلي کامل خان د نظم په میدان کې د پښتو لیکونکو هغه شان رهنمایي نه ده کړې لکه چې د غزل او د نثر په سلسله کې کړې ده. د دې وجه عین طبي دا ده د کامل خان میلان شاعرۍ کې صرف غزل ته دی او دغه وجه ده چې هغه نظم ته پوره توجه نه ده ورکړې. ولی د ولسي ادبي جرګې په تنقیدي ټولنو کې پیش کړی شوو نظمونو باندې د دوی تنقید د نظم شاعرانو ته د صحیح لارې نشاندهي خامخا کړې ده. د نثر په میدان کې د کامل خان بخنه ډیره عظیمه ده. ښاغلي کامل په وړومبي ځل پښتو ته د تکل صنف منتقل کړو او په دې صنف کې تاترا او کاکاجي غوندې عظیم تکلونه یې ولیکل. تکل نه علاوه د کلاسیکي شاعرانو د مجموعو په مقدمو کې نوې زاویې را پیدا کړې. د کامل نه اګاهو پښتو تنقید یا خو بالکل نه و او که څه ناڅه و نو هغه هم د توصیف او د تنقیص نه علاوه هیڅ نه و. کامل په خپلو تنقیدي مقالو کې توازن قایم وساتلو او په وړومبي ځلې پښتو تنقید د نوو معیارونو سره متعارف کړو. په نثر کې د کامل خان یوه بله بخنه هغه لیکشان سټایل دی چې دوی ابتدا وکړه. د کامل نه اول پښتنو لیکونکو ته دا ضرورت نه و پېښ شوی چې فلسفیانه فکر ته په خپل ادب کې ځای ورکړي، نو ځکه زموږ نثر کې د وړو جملو او ساده ترکیبونو دور و. خو چې کامل د منظم او مسلسل فلسفیانه تحریر ابتدا وکړه نو هغه ته دا ضرورت پېښ شو چې وړې جملې پرېږدي او د موضوع مطابق د مسلسل فکر په مسلسلو جملو کې اظهار وکړي. دا لیکشان پښتو کې بالکل نوی و، نو ځکه ځینې خلکو ته عجیبه غوندې ښکاره شو. نه صرف دا بلکې ځینې خلکو یې مخالفت هم وکړو. ولې سره د دې مخالفت دا حقیقت دی چې ننني ادب کې ټول تنقیدي او فکري مضامین همدغه لیکشان کې لیکلی شي. او د قبول عام دا سند دې لیکشان ته ځکه حاصل شو چې بغیر د دې نه د مسلسل فکر اظهار ناممکن دی. د تاریخ په لړ کې هم د کامل خدمات د هیرولو نه دي. اردو کې د خوشحال بابا پر ژوند او فن د یو عظیم کتاب د لیکلو نه پس کامل په پښتو کې هم د رحمان بابا، سکندر خان خټک، نواز خټک او علي خان په هکله ډېرې درنې تاریخي مقالې لیکلي دي. د دې ټولو مقالو د لوستلو نه پس لوستونکي ته ظاهریږي چې د کامل انداز بیان او رویه د یو صحیح مورخ ده. د هم عصرو مورخینو غوندې هغه نه متعصب دی او نه وشفل تینکر. کامل خان
زمونږ د کلاسیکي ادب او د جدید ادب ترمنځ پول دی چې یو طرف ته د خوشحال بابا روایات دي او بل خواته د نوي ادب مقصدي تجربې او په دې اعتبار کامل خان یو عهد آفرین شخصیت دی. قدرمنو، امید دی چې دغه نننۍ موضوع به ستاسو خوښه شوې وي، تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. که چېرې تاسو ترې خوندونه اخیستي وي نو موږ ته خپل اظهار د کمنټ په ذریعه په کمنټ باکس کې ضرور وکړئ. وما علینا الا البلاغ.